الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى لقد رأى من آيات ربه الكبرى اللهم صل وسلم على نبينا محمد زما عزتمندو مسلمانان ورونو د معراج او د اسراء واقعا دا پډېرو ایمانی فوایدو باندې مشتمل ده. یو خدا د چې زمنګ د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شان او مرتبه داغه د عظمت د دې واقعنا ډېر لوی ثابتېږي. دویم دا ده چې ډېر عجایب او غرایب د الله نبی لیدلی دي په دې کې او موږ او تاسو ته بیان کړي دي. او دریم دا ده چې برای راست د الله سره نږدې نه خبرې وشوي، ډېر د محبت ملاقاتو، نو رب العالمین وتا یو درې خزانه ورکړي. دا د سره سبق په شکل باندې بیادو. نن سبا بدقسمتی دا ده چې په من کې د دین سمج ختم شوی دی، نو د دنیا د پاره ګرمي برداشت کول، یخنی برداشت کول، سفر کول، په سمندرو کې، په جازونو کې، په چین، امریکا او برطانیې پورې سفر ته تیاری. خو د الله د دین طلب، د الله په دین باندې ځان پوهه کول، په خپل کور، په خپل کلی، په خپل جماعت او مدرسه کې دا راته بیګار ښکاري او دا راته پردی کار ښکاري. او دا واقع هم دې دپاره مونږ شروع کړه چې د الحاد یو دروازه ده چې هغې ته د انکار حدیث فتنه وایي. هغه ظالمان د الله او د الله د رسول خبرې په خپل صحه عقل باندې تلي، چې کومې خبرې زمونږ د ګنده عقل سره برابر وي هغه به منو، چې د دې نه خلاف وي نو دا به نه منو. نو دیو د قبر د عذاب نه انکار کوي، د معجزاتو نه انکار کوي، د قیامت پر ورځ باندې د عمل نامې او د طول نه منکر دي، د قربانۍ او د جنازې او د اسلام چې کم شعبې دي د هغې نه انکاري دي. خو یو دا ده چې د معراج د واقع نه انکار کوي.
دا کم چې دې دور کې په خوا خدا پنجاب او بر صغیر کې موږ د غلام احمد پرویز نوم اورېدو د یو مردار دې زمانہ کې دغه پکولیان دي منیر شاکر دی او عبدالرحمن شاکر دی او عبد الله شاکر دی او بل دی اوی د الله او د الله د رسول مقابله ته ولاړ دي د الله په دین باندې عمله ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمله ده د الله د دین د ختمولو لپاره قسمه قسم پروپاګاندا او ډرامې کوي او موږ ډېر افسوس په دې باندې کوو چې دیو د 2018 نه وروسته دا مرتد شوی دی دغه پر دا مسلمان او اهل سنتو نو د دې مسلمانانو درسونه او تقرونه به کول خلک ځان سه اعتماد کې اغستو په 2-3 کال د خپل کوپر پټو ساتو خو د 2021 نواله د 2025 پورې د دې بدبخت ټول عمله په اسلام و د الله په دین باندې عمله و د حدیثو په کتابونو باندې عمله و ویل دا د دین چې راکم کتابونه دي چې د الله د رسول سنت په بیان شوی دي وای دا د مجوسو کتابونه دي دا موږ نه منو خاندل به په دین پوري دا حدیثو پر مسخري او ټوکی نو دغه ظالمانو یو حمله په دې باندې د چې د معراج واقع دی ونه مني منګه مسلمانانی په دې کې تیر شي لشل مټ ټیم زیات هم واغسه چې خطبه کی او زما غرض دا دی چې ځان به پوی کو اخذم نه دینو سوره نجم کې الله رب العالمین دا دویمه حصہ بیان کړی ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل امین سره لاړ اول اسمان کې ملاقات شو به آدم علیہ السلام سره دویم کې عیسی علیہ السلام یحیی علیہ السلام سره دریم کې یوسف علیہ السلام سره څلورم اسمان کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات الله رب العالمین د ادریس علیہ السلام سره وکړو پنځم اسمان کې الله رب العالمین د ملاقات د هارون علیہ السلام سره وکړو شپږم کې د موسی علیہ السلام او هم کې د ابراهیم علیہ السلام سره دا ملاقاتونه چې الله رب العالمین وکړل د لوی پیغمبران د الله نبی تعالی خودل او الله رب العالمین ته ارسا آسان دي ځکه دا سابقه په 309 کال پس را ژوند کړو عزیر علیہ السلام سل کال پس را ژوند کړي قرآن واقع بیان کړی دا خود دغه زین رستو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د وم اسمان نبره سدرۃ المنتهى التدی جبرئیل امین بوتلما سدره ویل کېږي بیره ته منتها و تر دې وجنه ویل کېږي چې دغه زین اخوا ملائک نشیتللي اعمالونه د مسلمانانو دغه زی تخیجی دغه ځکه سوره نجم کې الله رب العالمین فرمایي چې افتمارونه علی ما یرا آیا جګړه کوي تاسو د پیغمبر سره پاګه سبانه چې دي ځکه الله او انبیاء خودل الله او جنتونه خودل الله او جهنمونه خودل ولقد رآه نزله اخرى ویلی ته د جبرئیل امین لرا بل زلو دوزل باندې دا الله رسول فرمایي ما ته الله جبرئیل امین پاسي شکل باندې خود شپږ سو وزری وی او د مشرق تر مغرب پورې دا کنارې پنا کړې وی پاغي باندې عند سدرۃ المنتهى د سدرۃ المنتهى خواطه عندها جنۃ المأوى دغه زینا الله فرمایي د جنت بارډر شروع کیږي جنۃ المأوى لقد رأى من آیات ربه الكبرى الله فرمایي یقینا اولد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من آیات ربه د الله د نخونه ویل نخي دیو اسمان ته چې د الله نبی فرمایي او ختم برا نو سدرۃ المنتهى خواته یو خدا بیره ده او په دې بیره کې بنیادی تور باندې درې صفات دي درې چې یو پکې وګت سورې د بیره
دویم د دې خون انتهایی مزیداری او دریم د دې بوی چې دی بوی دام ډیر خستی خدا دسی عجیبه بیره وه چې د الله نبی فرمایي چې د هغې یوې ودانه وي د حجر د علاقې د منګو عمره وه د هغې دا پاڼې وي داسې وې لکه د اتي د غوږونو په شان او وی رب العالمین په داسې رنګونه راواچول لکه د سرو زرو د پتنګانو زه پرې خولې وی د هغې د حسن تعبیر نشم کولی داسې واجبه ښایسته ونه راته الله وښودل دغلته وی جبرائیل علیه السلام مې ولیده خو د الله د یرې نه داسې کیفیتو لکه زوړ پوزکې د الله رب العالمین د یرې نه په هغه باندې یو خاص اندازو او رعب او یره دا په دې ملایکو باندې ډېره زیاته ده خو دغلته یو ځای مې ولیده د الله نبي فرمایي چې هغې ته بیت المعمور وایي بیت المعمور نو دغه یو کوټه ده د ملایکو د عبادت ځای دی څنګه زمونږ د مسلمانانو دپاره حج ځای کعبه او مکه ده بیت الله حرم موږ ته طوافونه کوو څوک په کال کې ځي او څوک په عمر کې ځي نو د کعبې د پاسه الله رب العالمین بره د اسمانونو نه بیت المعمور جوړ کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي 70,000 ملائک تی روزانه د الله د کور نه طواف کوي او یا زره ملائک وی عجیبه دا ده چې کم ملائک تی یو ځل طواف وکړي نو د قیامت د ورځې پورې بیا نمبر نه راځي دې ته د الله رب العالمین قدرت او طاقت او یا زره ملائک تی روزانه طواف کوي خو بیا د الله نبی فرمایي چې د الله د نبی تر هم 1400 کاله دی وشو تقریبا وی چې کم ملائک یو ځل د هغې نه طواف وکړي نو په دویم ځل نمبر نه راځي ځکه موږ وایو چې الله رب العالمین ګورې غني ذات دی زما او ستا رکوع سجدې او طواف ته نه دی محتاج الله دې قرآن کې فرمایي وما يعلم جنود ربك الا هو دا الله دومره لښکرې دي چې د هغې هېڅوک سوچ هم نشي کولی سوا د الله نه د موسی علیه السلام وی الله ته وفرمایل چې په دې اسمانونو کې الہ العالمین ستاسو څوک اوسېږي الله ورته وفرمایل ملائک بیا ورته د موسی علیه السلام وفرمایل چې دا ملائک څومره دي د دې تعداد څومره دی الله رب العالمین ته وفرمایل چې دا 12 قبیلې دي 12 سبطا او د یوې قبیلې دومره تعداد دی که عدد التراب لکه په دې څلور کونجه دنیا کې چې کومې شګې او خاورې دي شګې او خاورې اوس دا شګې به څوک شمار کي دا خاورې به څوک شمار کي د دنیا د څلور کونجه دنیا دا ونې به څوک شمار کي دومره پورې الله رب العالمین فرمایي موسی علیه السلام ته چې د دې نه زیات تعداد الله مله د عبادت دپاره راکړی دی ابو ذر غفاری فرمایي وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انی ارا ما لا ترون ما هغه څه لیدلي دي چې تاسو نه دي لیدلي یا هغه څه نه چې تاسو یې نه واسمع ما لا تسمعون زه هغه څه اورم چې تاسو یې نه اورئ او به جمله ویل واتت السماء وحق لها ان تعط دا اسمان وی وچغېد او حق دې لري چې د اسمانونه وچغېږي ځکه په دې ټول اسمانونو کې د څلورو ګوتو عمره ځای خالي نشته د څلورو ګوتو عمره مګر یو ملایکه په د الله رب العالمین عبادت ته په سجده باندې پرته ده په رکوع باندې ده په قیام باندې ده نو دغلته وي دا بیت المعمور راته الله رب العالمین وښود او دې کې دې ته اشاره ده چې کله کله منګه دا بې حسه مسلمانان چې مونځ وکړو دا مونځ په الله باندې ثباتو دا په خپل امام او په خپل مولا باندې ثباتو
د الله رب العالمین په یو کیفیت کې په کربونو خلق په سجده پراتی دي، په کربونو مخلوق پر رکوع پروت دی. نو زما او ستا صدقه او زما او ستا سجده او زما او ستا رمز بس حیثیت وې دا راته الله رب العالمین دغلته وښودل. بیا د الله نبی فرمایي یو څلور نیرونه راته الله وښودل چې دوه خو ظاهر نیرونه او فرات او نیل چې دا په د عراق او په مصر کې دی، دا یو دوه ښکاره نیرونه راته الله وښودل او دوه راته الله رب العالمین د جنت انهار وښودل نیرونه. او دې کې نبی علیہ السلام ته دا اشاره وه چې ګوره په د عراق کې دا کم نهر بیږي فرات، په د مصر کې چې دا کم نهر بیږي نیل، دا ټول علاقې به د مسلمانانو ستا د قدمونو لاندې راځي. دا یو خوشخبری و د الله نبی ته خدای ورته بره بیت المعمور کې وښودل. وایي دغه ځای کې زه اس نینم سیوا د کشارونه صریف الاقلام، دا کم نظام چې روان دی ملائک لیکل کوي او د هغې مطابق اډرونه د الله له طرفه کېږي، ځکه دا څلور کونجه دنیا دا نظام روان دی. نو بل څه نه ښکاري سیوا د دې قلمونو د کشار نه. خو د دغه ځای نه اخوا جبرائیل علیه السلام تنبر اجازه نه وه، ځکه دغه ته سدرة المنتهی دې ته وایي چې ارواح هم دغه ځای پورې خیږي، عملونه هم دغه ځای پورې خیږي، د ملایکو د ختلو انتها هم دې ځای پورې ده. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل امین وفرمایل چې زمام دا سټاپ دی بره د الله رب العالمین سره ستا لیدل او اورېدل خبرې دي. د دې ځنه الله رب العالمین دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قدرت باندې بره نږدې کړ. او حدیث کې دوه الفاظ دي، یو کې دا دی چې الله رب العالمین ته وفرمایل چې یا محمد ادنی مني، ادنو مني، ما ته رانږدې شه. او د بخاري کې سره دا الفاظ دي ودنا للجبار رب العزه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ته ورنږدې شه. دا ډېر د محبت ملاقاتو، د محبت خبرې وې، د خیر نه ډکې. ابو ذر غفاری فرمایي وای موږ د الله نبی ته وفرمایل چې الله دې ولید که نه، مسلم حدیث دی. وای د الله نبی راته وفرمایل چې نور انا رآه، یا د الله بندګانو خو نور ما څنګه لیدلی. او دویم حدیث کې ورسره دا دی وحجابه نور، الله رب العالمین ته د نور پردې لګېدلې وي، که چېرته دا پردې د نور لرې شوی وی نو د الله د مخ دې په لوشو به زموږ دا سترګې سېزلې وې ټولې. دا وجه ده چې په جنت کې به الله رب العالمین د انسانانو له قدرت او طاقت د دې ورکړي چې الله به لیدلی شي، د الله دیدار به کېږي. په دنیا کې په دې سترګو کې الله رب العالمین دا طاقت نه دی اچولی چې د الله نور او طاقت او د الله حسن ته وګوري. او دا وجه د علماء تعبیر کوي، وایي د الله رب العالمین د مخ دا پلوشي دومره زیاتې دي که چا ورته وکتل د هغه دا سترګې به ختمې شي. دې وجې نه الله رب العالمین منځ کې پردې لګولې وي د نور. تېره جمعه تاسو ته ما ویلي لکه څنګه چې بجلي تارونو کې دننه کرنټ دی، کرنټ نو د کپلو والا ورته پلسټک چاپېره کړی دی چې دا دیوال شاټ نه کي، انسان شاټ نه کي. که ته وله ګوتې وړې ستا ګوتې به پلسټک سره لګي، که د دې تار نه دی دا پلسټک لرې که دننه اور دی. دغلته د الله رب العالمین سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې ملاقات وشو. راجح هم دا ده، غوره هم دا ده، او اصح هم دا ده. خو الله رب العالمین خو مهربانه ذات دی، او په دې دنیا کې هم چې څوک وړوکي باچاګي خواله ورځي نو څه هدیه او تحفه ورکوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله رب العالمین د طرفه درې خزانې میلاو شي چې دا د سرو زرو، د سپینو زرو، د دنیا او د ماپیهانه قیمتي دي. که چا کې عقلي، چا کې شعوري، یو سړی پوهیږي نو امام الانبیاء ته د خپل امت دپاره درې خزانې الله رب العالمین ورکړي. یو ورته رب العالمین منځ ورکړه، منځ
دا ډېر عظیمه خزانه ده. دا د الله رب العالمین سره جرګه ده. دا د الله نه د غوښتلو ذریعہ ده. او حدیث کې راځي کم سړی چې په مانځه باندې ودرېږي و دا نیکۍ په هغه باندې لکه د په شکال د باران نه نوړېږي. د هغې قیام هم عبادت دی، د هغې قرات هم عبادت دی، د هغې رکوع، د هغې سجده چې مونځ دې کاو تا کې به نوري، ستا په رزق کې به برکتي، ته به سړی، ته به انساني. د دنیا او د آخرت خیرونه الله د مانځه سره تړلي دي. یو ول الله رب العالمین دا مونځ ورکړي. دا نور حکمونه کاغه زکات دی او کاغه روزه ده او کاغه حج دی، دا الله رب العالمین لاندې نازل کړي دي. یو دا مونځ دی چې الله رب العالمین ته دا خزانه په معراج کې ملاو شو. او چرته دا مطالعه کوو چې مونځ څه پیدا دي. که جنت غواړي د هغې لار مونځ دی، که عزت غواړي د هغې لار مونځ دی، که کامیابي غواړي د هغې چابي مونځ ده. د دنیا او د آخرت نور او خیر الله په دې کې ایښی دی. دا وجه ده عمر رضی الله عنه یو څه کسان لیږلي وو، نو هغوی ته یې وویل ان من اهم امورکم الصلاه. ګورې په ټولو کارونو کې د ټولو نه اهم کار دا به ګورې تاسو ته مونځ دی. دې وجې نه چا چې مونځ عزتمن وګاڼه دی کامیاب دی، چې چا مونځ سپک وګاڼه دی تباه او هلاک دی. نو یو 88 کرته الله رب العالمین په دې قرآن کې د مونځ تذکره کړې ده، 88 مرتبه. دویمه خزانه یې وله ورکړله د سورت بقرې دا 2 اخري ایتونه. دا یو ډېر عجیبه خزانه ده. او درېمه خزانه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات او د خبرو برکتو وغفر لامته المقحمات، چې چا شرک نه کړي نو رب العالمین سواده وکړه چې ستا د امت دا کبیره ګناهونه مې معاف کړي. د کبیره ګناهونو د معاف کېدلو خزانه دا امام الانبیاء محمد مصطفی ته ملاو شوه صلی الله علیه وسلم. د دې 2 آخري ایتونه د سورت بقرې چې دي تیره جمعه کې موږ درې تذکره کړې وه. د تفسیر ابن کثیر 10 احادیث را نقل کړي دي. 10 حضرت سوال کوم مندتکم د دې خزانه نه فایده والی اسنه د دې نه محروم نه شو. علی رضی الله عنه ډېره د کمال خبره کړې ده. وایي زه په دې نه پوهېږم چې سړی د مسلمان او په ده کې د عقلي او د بغیر د آیت الکرسی او بغیر د دې آیتونو د تلاوت نه ودي شي. یعنې معنی دا ده که یو سړی لیونی یا کافرونو دغه مردار دی ودي کېږي څه پروا نشته، خو چې یو سړی کې عقل دی او مسلمان دی نو دا به ګورې د وده کېدو نه مخکې د سورت بقرې دا 2 اخري ایتونه او دویم آیت الکرسی دا به نه پرېږدي. د دې په ویلو باندې دا 3 ایتونه دي. یو آیت الکرسی یو آیت دی او 2 ایتونه دغه دي. په دې ویلو باندې 3 منټه چې په قلار قلار باندې په دې باندې لګي، خو خیر پکې څه دی؟ خیر دا خبره سره سبق په شکل باندې یاد کړئ. دې کې یو دعا موږ ته الله ښودلې ده چې ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. یا الله د مخکنو خلکو په شان بوجونه په موږ روانه چي، داسې مصیبتونه تکلیفونه حکمونه را باندې نافذ نه کړي چې زموږ د وسته باري. او بیا آخر کې دا دي چې یا الله منګه توبه وباسو الله ته، یا الله منګ ستا تابعداري کوو، الہ العالمین زمون گناهونه معاف کړي، په منګ باندې رحم وکړي، یا الله منګ معاف کړي، یا الله منګ پر منګ لپاره کافرانو باندې غلبه راکړي. د دې فایده څه ده؟ وی څوک چې دا دعا وی الله رب العالمین جواب کوي چې نعم قد فعلتو. یا بنده چې راسه غواړي دا ما قبول کړ، چې دا څه دی وغوښتل ما قبول کړ. خو د دې باره کې یو 2 حدیث دا سره سبق په شکل یاد کې موږ سره ټایم ټول 15 منټه دي. امام بخاری صحیح البخاری کی صحیح حدیث نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ الآیتین من آخر سورة البقرة
کم سړی چې د خوب نه مخکې د شپې په حصه کې د سورت بقره دا 2 آیتونه ولولي نو کفتاه د هر یو مصیبت نه، د هر یو غم نه، د هر یو تکلیف نه الله به کافي شي. دویمه معنی علما دا کوي چې چا دا 2 آیتونه ولوستل که د شپې نور عبادت ونه کو، نور تلاوت ونه کو، دا ول کافي ده، دغه دومره طاقت دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی مال الله رب العالمین دا 2 آیتونه د سوره بقره اخري آیتونه دا مال الله راکل من کنز تحت العرش، دا د عرش ته خزانو نه ماته ملاو شو. زه د عرش په لمن کې وم چې دا خزانه مال الله رب العالمین راکړه. او لم يعطهن نبي قبلي، زمانه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي، خدا خزانه وته نه ملاو شوی. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغه امت الله ورکړه. او دریم به فرمایل ول الله رب العالمین دا قران چې لیکلی دی د دنیا د پیدایش نه 2000 کاله مخکې الله دا لیکلی او دینا انزل منه آیاتین، دا 2 آیاتونه ما ته نازل کړل چې پای باندې سوره بقره ختميږي. دا الله نبی فرمایي چې په کومه کوټه کې ولولي، په کوم کور کې ولولي، نو د 3 ورځې پورې به شیطان او ابلیس دغه نه تختی، دغه تر شیطان راتل بیا نکی. څنګه چې موږ د الماری ته تالی ور واچو چېرې غل را نشي، ډاکو را نشي، پیسې دي پکې، سونه ده پکې، اسلحه ده پکې، دغه رنګ چې د خپل کور ته او د خپل کمرې ته د شیطانانو نه تاله وراچې نو سورۃ بقره وتوایا او د سورۃ بقره دا 2 اخري آیتونه وایا. وی دار الله رب العالمین په دې خبرو کې او په دې ملاقات کې الله دارا. نن سبا بدقسمتي ډېره زیاته ده. د ماسوتن نه پس موږ د مسلمانان ګورو نو اصل کړه کو سړی په یو دکان کې ناسي، په بل ځای کې ناسي، په بل اجره کې ناسي. زمونږ د اسلام سبق دا دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت دا دی چې د ماسوتن مانځنه مخکې به خوب بد غاڼه او د ماسوتن نرسته به کړته او خبره بده غاڼلې. د دې نرسته په فیسبوکونه نه کې، مجلسونه باندې کې، غپونه باندې لګي، صرف د خپل مل مسره، د خپل بیبي سره یا د دین او د اسلام خبرې، دا 3 خبرې شریعت روا کړي. نو بعض بدبخت به خبرونه اوري، سیاسي خبرې بکې، او په ځای د دې چې د خوب کم مسنون اسکار دي چې پاغه باندې 10 منټه یا 15 منټه لګي دا مردار راغونه وي. دی وجه نه بیا سار مانځه ته نشي پاسې دی، زړه کې نور نه وي، مخ کې نور نه وي، په تعلقاتو کې سره برکت نه وي. نن سبا دور دا دی چې په خوا به خلکو د اسکار او دعاګانې په یادولې. دې چې د ناراستی سیوا شول نو زمونږ د دینی خلکو دغه نه پوسټر جوړ کړلې او موږ په جمعهتونو کې او په کورونو کې ولګولې، واړه واړه کتابچې چاپ شوي، ذالک که یاد باندې دی کتاب نه وایا. اوس الله رب العالمین داغه نه پیجونه جوړ کړی دی او هر یو پیج والا لکه پرون ما تقریبا یو 1500 کسانو ته د خوب اسکار په واتس اپ باندې ورولېګل چې کته مسلمان مؤمنی بیډب او بغیرت نه او حیا در پکې نو چې کله د شپې سمري دی موبایل ته وګورو دا ولوله قوم لاست ویل کېږي، پناست ویل کېږي. دا 3 اخیری سورتونه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا بد الله نبی ولستره او 3 ځله په خپل وجود باندې راخ د مرزونو نه، د کینسر نه، د پالوجونو نه، د شیطانانو د پتونه به بچي. وګوره د الله نبی صبر د خیر خبره کړې ده چې آیت الکرسی ولوله او د سورۃ بقره دا 2 اخیری آیتونه ولوله، کو ټول شپه نور عبادت ونه کی دا د کافی ده. د مصیبتونو نه، د شیطانانو نه بری دا اسکار بچ کی. دغه دا ذکر زمنګ سره یو قلا ده د شیطانانو نه، د مصیبتونو نه، د ازمایښونو نه، او دا د دعا ده چې دا آیتونه چرته په ترجمه باندې ولولئ. ربنا واغفر لنا، اخر کی واعف عنا فانصرنا على القوم الكافرين. ار یو ټکی کې دومره زور دی چې که یو شپم قبول شولا ټول مرده پر الله جنتی کړي.
بیا د علما وی ګناهګار د پاره د درو خبرو ضرورت دی. یو دا ده چې الله ته معافي وکړي چې د عذاب نه بچي. دویمه دا ده چې الله رب العالمین په پرده راواچي چې د بې عزتۍ نه بچي. او درېیمه دا ده چې الله یې عافیت نصیب کړي چې بل ځل باندې بیا ګناه باندې زړور ورنشي. نو دا درې واړه خبرې الله په دې آیت کې جمع کړي. دا درې واړه. او د خوشحالۍ خبره دا ده چې کوم مسلمان دا الفاظ د خولې نه راوباسي وی الله ورته وایي چې نعم قد فعلتو، یا د الله بنده چې راسي دی ویل دا قبول شو، دا قبول شو. نو دویمه خزانه موږ له الله پاک نبی علیہ السلام له دغلته دا ورکړه. او درېیمه یو عظیمه خزانه چې زمانږ د امت کبیره ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي. چې چا عقیده د شرک نه مسلمانی مؤمنی، نو رب العالمین وسره دا وعده وکړه چې ستا د امت هغه ګناهونه چې سړی اور ته غورځوي دا د دې معافي ورته الله رب العالمین اعلان کړ. دې ته هغه احادیث وایي چې د هغې تعلق د امید سره دی، حدیث الرجا ورته وایي. خو د دې معنا دا نه ده چې ګنې یاره الله پاک ته بخلی نو تا کې حیا نشته، بس زنام کوه او غلام کوه او غیبت هم کوه او چغلي هم کوه. د دې معنا دا ده چې یو پلار د بچي سره ډېره مینه او دا پلار دی بچی ته وایي چې بچی استاسه ګوره زما ډېر محبت دی، که ته زما مخالفت هم کوې نو تا له سزا نه درکو. نو که دې بچي کې حیا نو دا بیا نوره تابعداري هم سیوا کړي چې لکه دا پلار زما دومره ښه سړی دی چې ما ته وایي که ته غلط کار هم کوې تا له عذاب نه او سزا نه درکوم، ستاسه مې محبت دی. نو داسې الله رب العالمین د دې ګناهونو د بخلو اعلان وکړو. نو معنی دا دی چې موږ او تاسو ځان د ګناهونو نه لرې وساتو. خو دا هم د دې معراج برکاتو چې را درېیمه خزانه میلاو شوه. بیا دې نه وروستو الله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واجبه حالات نور دا بیل علم دی، یو بل دنیا دا او د نبی علیہ السلام دا یقینا الله رب العالمین مضبوطی. نو یو کار دا وشو چې دا جهنم راته وی الله را پډا کړو. دې جهنم ته داسې ګورم لکه دې دور کې چې موږ او تاسو سکرین ته ګورو. نو ښځې مې پکې ډېرې ولیدلې. بل حدیث کې دي وایي څه ګناهګار مې ولیدل دا نوکان یې د اوسپنې وو. صحیح حدیث دی دا. په دې اور کې دي دا نوکان یې د اوسپنې دي او په دې اور کې د خپل مخ نه غوښې شو کې د خپل مخ نه. الله دې موږ د دې عذاب نه وساتي. وایي ما جبرائیل ته وفرمیل چې من هؤلاء دا ګناهګار په څه ګناه الله ګیر کړي دي. وی هغه راته وفرمیل چې دا هغه خلک دي یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم. دیو به د مسلمانانو غیبتونه او د مسلمانانو بې عزتۍ به کولې. کمسل سړی بېډبه سړی بې حیا انسان څه ته وایي چې هغه په یو مجلس کې کینی او د بل مسلمان عیبونه دنیا ته بیانوي. دا بېډبه بې حیا بې نمکه انسان دی چې ته د ګاونډي غیبتونه کوې، د رشته دار غیبتونه کوې، د ملګرو غیبتونه کوې. نو دا الله په داسې عذاب کې اخته کړي چې دا نوکان یې ولې د اوسپنې ورکړي او د خپل مخ نه بیا غوښې شو کولې. دویم راته وایي په دې جهنم کې داسې انسانان وښودلی شو چې د ملایکو سره د اور قینچې وي او دا شونډې او دا ژبې یې غوڅولې دي. الله دې موږ د دې کیفیت نه وساتي، الله دې معافیت نصیب کړي. وایي ما چې تپوس وکړو راته وفرمیل چې دا ستا د امت تبلیغیان او عالمان دي چې نورو ته وعظونه او تقریرونه او درسونه کول او په خپله پې عمل نه. دا یو دویم مرحله مې ولیده. بیا نور هم ډېر عجایبو ته الله ښودلي دي. خو دغلته یو بله یو عجیبه معجزه راله الله پاک را کړله چې دا مشرق او مغرب راته الله را پډاګه کړ. دا ټوله دنیا دا ورته الله رب العالمین داسې وښودله لکه ما ته چې را څنګه خپل تلی ښکاري. د غیب علم د نبی علیہ السلام سره نو، عالم الغیب نو، خو د علم خزانه به الله ورکولې. نو د دین خزانه او د قرآن خزانه او د اسلام خزانه بیلې وي، خو دا څلور کونجه دنیا ورته الله رب العالمین را پډاګه کړه. دې وجې نه نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې وفد عبدالقیس ته راغی د بحرین نه. یو وفد راغی
هغه بحرین نه راغلی و چې د الله د نبي سره ملاقات وشو. هغه ورته تاسو څوک یې؟ موږ عبدالقیس وپدي د بحرین پلانکي علاقې نه. نو د الله نبي ورته د یو کلي نوم واغسته. په بحرین کې د یو کلي نوم لکه څنګه زمونږ په علاقه کې بهلوله او چارسده او عثمانزی او صوابۍ او تخبې د یو خار او د یو کلي نوم ورته د الله نبي واغست. نو دا ملګري ورته وایي د الله رسوله تا بحرین لیدلی دی؟ ته زمونږ کلي ته راغلی وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل الله رب العالمین له ته مشرق او مغرب په ډاګه کړي هر څه مې دي. بل یو عجیبه قدرت په دې کې دا وشو چې دې ته طی الزمان وایي. دا زمانه ورته الله رب العالمین را لنډه کړه. د دې نه بیت المقدس ته لاړه، اول اسمان ته، دویم ته، دریم ته، اووم ته، بیا بیت المعمور ته، سدرة المنتهى ته، بله د الله سره خبرې. دا ارس الله په لږ ساعت کې وکړل او بیرته نبی علیه السلام د سهار مانځه نه مخکې بیا حرم کې ناست. دا کله کله الله داسې کوي. دا د قیامت ورځ به د الله نبی فرمایي 50,000 سال ده، 50,000 کاله. خو په دې مؤمنانو، مسلمانانو، موحدینو، تقوادارو، منځګزارو باندې به الله پاک داسې کي لکه د مازدیګر نه واله د ماښام مانځه پورې ټیم. مازدیګر نه د ماښامه پورې دلته زمونږ 2 غنټې یا 2.5 غنټې ټیم وي. دا به په دې مسلمانانو باندې داسې الله کي د الله نبي فرمایي لکه 2 رکعته نفل. داسې به الله پاک دا 50,000 کاله ورځ پر مسلمانانو باندې را لنډه وسانې. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوز شو نو یو دا منځونه 50 شو. په دې شپږم اسمان کې موسی علیه السلام عظیم پیغمبرو هغه ته وفرمایل ماذا فرض الله علی امتک، الله دې په امت باندې څه فرض کړي؟ هغه ته 50 منځونه. نو په بنی اسرائیل باندې 4 منځونه راجح دا ده په صحیح سند چې په هغوی باندې 4 منځونه د ماوستن منځ په هغوی باندې نه و. او دا منځونه د الله سره د ملاقات او د الله نه د غوښتو ذریعه ده. نو چې چاته زیات ملاویږي دا د الله زیات خوښي. لکه تا ته د ملک وزیر اعظم وایي چې هلکه ته میاشت کې ما سره 6 ملاقاته کوه، او بل ته وایي چې ما سره 10 ملاقاته کوه. نو دا 10 والا به زیات خوشاله چې ځکه هغه 6 دی او زما 10 ملاقات وشو. بعض انسان باچا ته نږدې هغه روزانه ملاقات کوي. نو داسې دا منځونه دا د الله سره ملاقات دی، د الله سره جرګه ده، د الله نه خیر غوښتل دي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت الله 15 ورکړه. خو په دې بنی اسرائیل باندې 4 نو موسی علیه السلام دی محمد رسول الله ته وفرمایل چې دا کار په دې امت د ګران دی، لاشه دی الله ته سوال وکړه. دغلته شپږم اسمان او جبرئیل علیه السلام اوس بیا وو دې لاړې الله پاک ته وفرمایل چې الله العالمین دا د نبی علیه السلام شفقت وګڼل کې ډېره حیا وه. دا منځونه زما په امت باندې ډېر دي او دا په مشقت پیدا کوي. نو الله او تعالی معاف کړي. بیا چې راغی موسی علیه السلام ته چې 40 ډېر دي، بیا الله معاف شو، بیا الله معاف شو، بیا الله معاف شو. چې بل ځل ورغی نو الله رب العالمین ته 15 معاف کړو. چې د موسی علیه السلام خوا درغه وتل یو ځل بیا لاړ شي ولدا 15 ډېر دي. او حقیقت هم د نن صبر خلک ګوره سو 15 منځونه کم مسلمانان کوي. یعنی په 40 غنټو کې په 15 منځونو باندې ټوټل 2 غنټې نه لګي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې د الله رب العالمین له حیا راځي په دې 15 باندې راځي مو دې 15 ته غاړه دم بل ځل الله ته سوال نه. او رب العالمین دا خبره واورېدې. الله علم الغیب دې محمد رسول الله ته فرمایل چې منځونه مې د 500 نه 15 کړو او اجر او ثواب دا به الله پوره د 500 درکړي. اجر کې به کمې نه راځي. دا د الله بل خزانه ده. دې څه مثال دی چې ته 10,000 پاکستانی تنخواه دی او تعالی وسړې 10,000 دینار درکړي. بیا به تاسو سوچو کې چې لکه زما خو پاکستانی کې دا عمل دینارونه راکړه، یا ستا 10,000 تنخواه ده پاکستانی او هغه در 10,000 ډالر درکړي. تاسو الله رب العالمین د دې امت سره دا مهرباني کړې ده چې دا یو په 100 او دا یو په 200 او دا یو په 1 لک دا د الله ورکړي.
دین وروستو بیا څه عجیبه معجزات د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کار کړل. د قریشو څه اعتراضونه هغه په عجیبه شکل باندې الله د پکړل. ان شاء الله دا به بلې خطبه ته بیان کو. حاصل ادا دی چې د معراج واقع د ایمانیاتو نه ده. څوک چې ته انکار کوي د سور کافر زنديق او خارج عن الاسلام دی. موږ مسلمانانی دې ته ایمان بالغیب وی د الله نبی خپل طریقې سره بیان کړی دا او خیر پکې الله چولې دی. دوی مدار چې راکمه درې خزانه د الله نبی لور کړی شوې دي نو په دې به شکر وباسو چې دار نه ځای نشي. د منځونو پابندي کوي د نفلونو د تهجدو. دوی مدار چې د اخیری سوراتونه بقره یاد کړي. زمونږ د پښتونخوا کې دا قانون دی چې مړې وشي د خپل طرف ته ولوایي. دا ټیکا غسته ده. دا ټیکې غسته ده چې مړې وشي د اول طرف تر سوره بقره اول وي د سر طرف ته خپل طرف ته دا وي. سره دا غیره چې دا غي حدیث سندن ضعیف دي. په صحیح سند دا غي ثبوت نشه په ضعیف سند کې ذکر ده. او سنت طریقه دا ده چې ارش په د خوب نه مخکې وایي. او کو پلارو باندې ستلې راتلې په سکوټر کې موټر کې دا وایا دا خپل دعا ده الله به د پاسات قبلې. نو الله رب العالمین دې زمونږ استاد او د الله او د الله رسول په خبرو باندې یقین او ایمان پیدا کړي. د شرک او د الحاد نه د الله موږ تاسو وساتي. او د صفات او په ګوړه کې زهر شروع شوی دی د انکار حدیث. الله رب العالمین دا منکر حدیث لري ملک ته ختم کړي. موږ ډېر تعجب پدې کوو چې په یو میک باندې خلک کافر کړي. د مدرسه شته نه علم شته نه ستړیتوب شته. یو نټه پیدا کړی دی او په کمره کې وته لګه د خزه ناشته او لسلا کو نشل لا کو پر خلک کافر او گمراه کړي. حق دا دی چې د حق پرست علماو نه دین یادو. قرآن او سنت باندې ایمان ساته. د دې سپکو خلکو نه د دې بازاري خلکو نه د الله موږ تاسو وساتي. د دې د کېد او بکر او فریب نه د الله موږ تاسو وساتي. او دا لوی الله نه به دعا کوو ډېر زیاته ګرمي و الله پاک رحم وکړي بیګا د خیر او د رحمت باران وشو. الله رب العالمین دا باران نورم د خیر او د رحمت وکړي. 14 اگست پورې په شکال دی انتهایی ګرمي ده. الله دې خپل موسم په موږ تاسو باندې راوړي. رب العالمین دې زموږ استاد په دې مال اولاد بچو کې خیر او برکت واچي. څومره مسلمانان چې بیماران دي الله رب العالمین دې ټول له شفای کامله عاجله ورکړي. او زموږ ډېر محسن ملګری دی رشید الله دا سولر کې من سره یو 3 کسانو مدد کړو دریو. او نن چې دا بجلی نزي او الحمدلله 30 غنټې د مدرسه کې بجلی مهیا ده. نو دې د الله بنده پروژه کې 10,000 ریال چاندا کړو د پښتنو د مسلمانانو. او دای سوچو چې دلته څوک موز کوي دلته څوک سبق وي چې هغه ته 30 غنټې پکې او کولر لګېدلې. ما ته الله کولر ولګوي سیګان ولګوي زب نور منډوم سره دا غنه چې هغه می سړی دی غریب سړی دی مزدور کار دی. اوسې ان شاء الله الله سړی توب ورکړي الله ول همت ورکړي الله ول کار ورکړي. هغه باندې ډېر شدید بیماری ده. الله رب العالمین هغه له صحت ورکړي هغه له الله شفا ورکړي. داغه په صحت او وجود کې دی الله رب العالمین خیر او برکت واچي. داغه په مال کې داغه په اولاد کې داغه په بچو کې د الله خیر او برکت واچي. الله رب العالمین دی ولا د دنیا او د آخرت خیرونه خوشاله او صحتونه او عافیتونه ورکړي. زمونږ د مقبول استاد او جو وفات شوی ده. الله رب العالمین دی وبخي الله دې جنت الفردوس ورکړي. زمونږ پلاران ترونه رونه وفات شوی دي د دې مقبرو کې پراته دي الله دې راټول جنتیان کړي. او څومره چې موږ ژوندۍ مسلمانانی الله دې موږ ته د قران او د سنت منهج را نصیب کړي. د الله په دین د الله موږ تاسو استقامت را نصیب کړي. موږ او زمونږ د بچي او زنانه د الله دیندار تقوادار پرهیزګار وګرځي. او د دې جګړو اختلافات او حسدونو بغضونو نه د دین د الله موږ تاسو وساتي. الله دې موږ تاسو کې انابت او شوق پیدا کړي. د الله د دین علم او عمل د الله موږ ته زمونږ د بچو زنانو ته نصیب کړي. زمونږ افغانستان پاکستان یمن او ایران دا څومره ملکونه چې دي د الله نه سوال کو چې کوم خالص مسلمانان دي الله دې دغه مدد وکړي او الله دې حفاظت وکړي. زمونږ د ملک ډېر زیات وینه بیږي. هر ورځ من کم از کم 100 جنازې د مسلمانانو راچوتو. یا غ سپینګری یا غ پولیسي یا غ بل سوکي ډېر زیات وینه بیږي. الله دې زموږ استاد په دې ملک امن راولي. امن الله دې پکې خیر او برکت راولي. د دې ملک په دې سیندونو کې په دې غرونو کې تجارتونو کې د الله خیر او برکت واچي. او موږ ټول مسلمانانی الله دې زموږ استاد په دې مسلمانانو باندې د حیا او د پردې صادر راوچي.
د رزق لارې دی الله زموږ استاد په خپل ملک کولو کی د دې بار ملکونو د سفرونو دی الله منګه زموږ د مسلمانانو خاص کر د پښتانه وساتي او زموږ په خپل منځ کې د ډز او جنگونو او فسادونه د الله رب العالمین ختم کی الله دې زموږ استاد د علم او د عمل او د اخلاص تند نصیب کی رب العالمین دې موږ د مرزونو نه د پتونو نه د مصیبتونو او ازمایښتونو نه وساتي الله رب العالمین دې موږ د فقر نه وساتي او زموږ د ملک پاکستان دی الله رب العالمین د يهودو د قرضونو خلاص کی موږ د غلوی الله نه سوال کوو موږ یا الله د غټو غرونو پکې دی الہ العالمین ته پکې د سرو زرو غرونه را پیدا کی ته پکې د پټرول او د ډیزل او د معدنیات او د ګیس خزانه را پیدا کی او الہ العالمین دا يهوديان زمنګ د پنځ لاندې مراول او زمنګ د قرض لاندې راول د دې کافرانو د محتاجین دی الله موږ وساتي الله دې موږ لا صالح او دیندار قیادت راکړي نیک عمل او فرزګار بچیان د الله موږ تاسو ته نصیب کړي او زمنګ د مدارس سره د علماء سره ډېر مسلمانان مدد کوي الله دې داوی په مال کې داوی په اولاد کې داوی په بچو کې د الله خیر او برکت واچي الله دې زموږ استاد راضي شي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل